السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. شاغلو دوستانو د لمانځه زده کړې لومړنی درس د لمانځه اهمیت. شاغلو دوستانو لمونځ د دین ستن ده، د جنت کلي ده، د الله او د هغه د بنده تر مابین ملاقات دی او د خبرو یوه ذریعه ده. فقيه ابو اللیث سمرقندي رحمت الله تعالی علیه په تنبیه الغافلین کې فرمایي چې لمونځ د الله سبحانه وتعالی د رضا سبب دی، د ملائکانو محبوب شی دی، د انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات سنت طریقه ده. د لمانځه څخه د معرفت نور پیدا کیږي، په لمانځه سره دعا قبلیږي، د لمانځه په ذریعه په رزق برکت پیدا کیږي. لمونځ د ایمان اساس دی، د بدن لپاره راحت دی، د دشمن په مقابل کې اسلحه ده، د لمونځ کوونکي لپاره شفاعت کوونکی دی، د قبر څراغ دی او د قبر د وحشت او ویرې لپاره آرام او راحت دی، د منکر او نکیر د سوال جواب دی، د قیامت د سختې ګرمۍ لپاره سایه ده او د تاریکیو لپاره رڼا ده، د جهنم د اور څخه حفاظت دی، د اعمالو پر برابر په ترازو کې وزن دی، یعنی نیک اعمال درنوي، پر پل صراط باندې د چابک تیریدلو وسیله ده، د جنت کلي ده او د الله سبحانه وتعالی محبوب عبادت دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.